مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه ریپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر خیر ډیره زیاته مننه زه بله سټوډیو باندې لګیام له خیر سره بس یو هفتې پاس به بیا د سټوډیو رخ او هر څه به بل معنا وي ورور ډیر په ساویا ان شاء الله هیڅ فکر مه کوئ غم مه کوئ مبینه ته پاکستان کې ناست خو د سر باندې په کونه در افغانستان ته ورسې ودرې ما قطع کوم ودرې افغانستان ته راسې سر د په کونه ودرې لا یو دقیقه دا هیڅ هم مه کټ کوه مایکې پرېږده ته د خپل پلار په کور کې ناست صبر زه په کوم هیواد کې پاکستان کې ناست دی ودرېږه ته په کوم ځای کې زه سفار ځای کې یم زه په افغانستان کې یم تا غوندې نه یم په دا خو چې په افغانستان کې ودرېږه مایک مه خلاصوه یا ودرېږه ته افغانستان ته راسې سر په کونه درته ودرېږه د ښځې طلاق در کوم د کابل موسهي ولسوالۍ ته سبا 10 بجې راسه ما سره به زه به درته د سړک په غاړه ولاړ دا ټولې ویډیوګانې په پاکستان کې د پاکستاني صبر خو که ویډیو څه کې هر څه د شاته باکګراوند صبر وکړه دا د ده مایک د دې مه بندوئ که نه یو وار مې درته ټول هر څه د پاکستان جنرال صاحب دا د نر بچایو خوست ته د خوست کې دی وخی لږ صبر وکړه دا قطع که وروره زه درته مه غږېږه پرېږده ودرېږه دې سړي سره د ما کار دی تاسو ټول قطع کړم ودرېږه ټول قطع صحیح سټوډیو سره یو هم کار مه لرئ وروره ځکه زه درته مایکونه هم بند کړئ مه راجګوئ زه یې قطع کوم تاسو یې بېرته جګوئ وروره قطع که ټول قطع که پرېږده راسه اوس ما سره سبا 10 بجې ګوره 10 بجې د موسهي ولسوالۍ ته راسه که ته خپلې مور راوړې وه رمونه یې نه ویډیوګانې دې ما پرېږده ودرېږه صبر وکړه سبا مازدیګر د کابل سروبي ولسوالۍ ته که مور راوړی زه درځم زه دې په اسمان کې یم زه تا ته ځان رسوم د دې خلکو په مخ کې که دره نه غللم لاسونه مې کاټ که اعدام مې کړي د دې خلکو مخ کې راته ووایه په کوم هیواد کې اوسېږې ته یو بېغیرته سړی یې ته یو دارفور غلام یې په کوم هیواد بېغیرتي خو غیرت ته مو سبا سره معلوم کو چلنج در کوم د کابل کومې ولسوالۍ ته چې راتلی شي د فوج د ملاس د ملي اردو د ملاس کومې ولسوالۍ ته چې راتلی شي په کوم ځای کې اوسېږې ما ته ووایه ته تورخم نه راواوړه تورخم پرېږده تورخم دې د تا سر وخوري زه اوس په افغانستان کې یم ته په کوم هیواد کې اوسېږې زه په افغانستان کې یم ته راوخه 10 افغانۍ راوخه زه لایف اوس بندومه ته دا ویډیو تا وکړه کړکۍ 10 افغانۍ راوخه 50 افغانۍ یو راوخه ګوره په پاکستان کې په اسلام آباد کې کامور راوړی ودرېږه چاپلا کې هر څه د غلطه چاپلا کې پرېږده چې سوسیال نه خورم سکشوي نه کوم 10 یا 50 افغانۍ وخه باز د ما لایف خپرونه بنده شوله راوخه 10 افغانۍ ته وخه د افغانۍ وخه ته وخه د پاکستان کې نه ته قلدار نه پاسل جو قلدار ودرېږه ته غیرت لري ګوره که ته غیرت لري کامره دې خلاص که 10 افغانۍ ما ته راوخه ته وخه ته 15 افغانۍ وخه زه تا وګورم ستا به چې ټولې کلدارې ودرېږه چې غېږه مه دغه د زه چېرته خوځېدلی نه یم دا مې جب د تاسو په مخ کې دغه د درېږم دا اوس دستي زه له جب نه پیسې باسم که یوه کلداره پکې وه یوه کلداره دغه د لایف ټول خلک ګوري کامره دې خلاصه که 10 یا 50 افغانۍ وکړه زه دغه د جب ته لاس کوم پیسې راباسم راوښه 50 افغانۍ راوښه راوباسه دا پیسې دې له جبه یو لوټ د افغانۍ ودرېږه ما سره ته خبرې نسې کولی زه درته یم دغه د جب مې ده دغلته مې ایښی ده هېڅ چېرته بل نه یم تللی زه درته له دې جب نه پیسې راباسم ته ما ته افغانۍ لوټ راوکړه افغانۍ لوټ راوکړه کامره دې خلاصه که که غیرت لرې بېننګه که غیرت لرې کامره دې خلاصه که مخ دې راوکړه والله قسم په خدای چې د تا په جای وای دومره بې غیرته وای ټیکری مې په سر کوه د اوسه ته لایف ته م راغلی وشرمېږه خجالت وباسه رنګ دې ورک سه د کابل د ګوډاګۍ ادارې جاسوس او مزدوره
چې درته وایم موسهي ته راځې، سروبي ته راځې، باګرامیو ته راځې، نږدې ادرس بل هم درکوم، هلته راځې زه درته سبا حاضرېږم صرف سبا مازدیګره پورې، او موسهي ته که راځې تر 10 بجو پورې، د سبا د ورځې 10 بجو پورې، نور هر ځای ته مې چې غواړم مازدیګره پورې وخت راکړه. لاس دې د ټولې ادارې خلاص، مرګ په یوه ورځ ده. همالته به مې د خلکو په مخ وولې، خو زه به درته ثابتوم چې زه په افغانستان کې یم، زه به درته ثابتوم. او اوس که ته نرې کمره دې خلاص کوو، د دې خلکو مخکې زه له جبه پیسې راباسم، که ما سره یو کلداره وه، یوه کلداره، لاس سل هر یو لوډ د کلدار یو، بالکل زه بس لایف خپرونه پرېږدم، ته به ما ته مخ هم ښیې 10 افغانۍ یا یو د کلدار لوډ راوښیه، که غیرت لرې او نور کولنګار ته راسه سبا ته. کولنګار کوم ځای ته راسم؟ کولنګار بازار ته. کولنګار بازار ته ته ما ته 10 افغانۍ وښیې، د کولنګار بازار ته هم درځم. د بازار کوم ځای ته درسم؟ د کولنګار بازار د لمرخاته خوا ته راسه. لمرخاته ځای نوم نه لري؟ تا خوا ته کولنګار بازار ته راسه، بیا ته ووایه. زه د کولنګار بازار ته نه، زه د هماغه ټرمپ ته چې مډال ورکړه د هغه په څنګ کې ودرېږه درځم، خو سبا غرمې نه پس به درځم. که مور راوړی د کولنګار بازار ته، سبا د ما ته غلام، ته چاپړوس، ته د افغانستان دښمن، ودرېږه دښمن یې، ته غلام، ودرېږه، مخ دې راوښیه، که نه زه د کولنګار بازار ته درځم. کولنګار د لوګر په مرکز کې یو کلی ده، هغه کلی ده چې ټرمپ ته مډال ورکړی و، ټرمپ ته چې د سرو زرو مډال ورکړی و. زه سبا له غرمې نه وروسته ځم، ما ته دې مخ وښیه، زه سبا چاپسې وګرځم، مخ دې راته وښیه. ته د جوب نه کلدار راوباسه. او تیزنه ته د کامره نه سې خلاصولی. کامره زه څه خبر بغیرته پاکستان کې څه خبر یم چې د دې کامرې شاته رولا غني ناسته ده، که څوک ناست دي لمرخاته خواته، که نرې مخ دې راښکاره که، او که په لوګر کې، که په کابل کې، که سبا پورې ما نه پاتې شي دغه ده، نر څه مخ دې کاره که. کینه تیزنه جنرال صاحب، یوه دقیقه ما ته پرېږدئ، یوه دقیقه ما ته، یو بېغیرته ده، مخ نه شي ښودلی. وګوره غواګ ته چې مخ نه شي ښودلی، څه رقم هغه تا سره دښمني وکړي، څوک ونیسي پسکه نه مخ دې وکړه. کارمونه نه د امریکا جاسوس نه، خو راوښیه، مخ دې وښیه چې زه جب ته لاس کړم، اوس درته پیسې راوباسم، چې د ما افغانۍ دي که کلدارې دي. ساکچویانو دغه د تا سره قهرمان و چې مخ ښودلی نه شي، دغسې زمانه یې غوندې مخ وښیه چې سړی دې ونیسي، سبا دې 2 شقه کړي. لوګر کولنګار په لمرخاته خواته راسم، مخ دې راوښیه، مخ دې راوښیه، بیا بد دپاره به بیا چاته مخ ونه ښیه. یو وخت چې یو سړی خپل مخ نه شي ښودلی، غیرت نه لري، وجدان نه لري، ضمیر نه لري، سک شوی نظام، حکومت، هر څه د تا په لاس کې ده، که نرې او مخ لري، مخ دې راته وښیه، بیا هم دغه چانس درکوم، وښیه مخ دې. هغه غوندې کې ناست دی، کښېنه خرې رزیله، مخ دې وښیه، که نرې ځه. دا لا بل بیا هم پته کوم چې دا دې مخ ونه ویني، مخ دې راته وښیه، راسې زه تا ته جب وښیم، مخ وښیه، وښیه که غیرت لري. بنګړي واچوه، ټیکری په سر که، بې وجدانه، ورېندارې ټیکری په سر که، وشرمېږه، خجالت وباسه چې نظام دې په لاس کې 52 هېوادونه دې ملاتړ کوي، بیا هم نر نه یې څه مخ وښیه. دلته اوس د دې خبرې ضرورت څه ده چې زه چېرته یم؟ زه درته یم سبا درته په هر ځای کې د افغانستان چې وایه لرې ولایتونه مه راته ښیه، زه د لوګر د ولایت یم، موسهي ته چې هر وخت وایي 10 بجې چهارسیه ته درته راوتلی سم، 10 بجې مداغې ولسوالۍ ته درتلی سم، مرکز ته غرمې نه پاس د کولنګار ته درځم، هغه چا چې ټرمپ ته مډال ورکړی دی هغه په څنګ کې ودرېږه، چې څومره زور درکړي هغه هم در سره استعمال که، که دره نغلم سر مې رانه غوڅ که. او بې غیرته، سروبي ته درځم، خاک جبار ته درته راځم، شکردرې ته وایي درځم، باګرامیو ته درځم، ارغندي ته درځم، نو د دفاع وزارت په منځ کې خو مې مه غواړه، پارک کې خو مې مه غواړه چې د غني په څنګ کې درته ودرېږم، د غومره نرم یم، اجازه راکړه د هغه په څنګ کې هم درته درېږم. بې غیرته ټیکری په سر که چې بیا لایف ته د چا رانسې، د تا په جای وای اوس مې ټیکری په سر کوه، بې شرمه. جنرال صاحب زه وشرمېدلم، دونه بې غیرته، دونه بې همته، کنځلې خو به فاحشه هم کولی شي، کنځلې خو یو مردګه هم کولی شي. مخ دې وکړه، دولت دې تو سره پیسې دې تو سره وخورم، سکشویي وکړم، څه شي وکړم، خو دا ښه ده چې په دې اقرار کوې چې زه د دې په څنګ کې چې لایف خپرونې کوم، یو غریبي م لرم، یو کار او روزګار هم کوم، الحمدلله په دې ویاړ کوم چې دښمن مې په دې اقرار کوي چې زه یو مزدوري کوم، خو سوسیال نه خورم، بینیفیټ نه خورم، کلبسې نه خورم،
سپي نه مینځم، د امریکایانو غلامي نه کوم، د امریکایانو بیسونه نه ساتم، د باګرام خدمت نه کوم، په باګرام کې د امریکایي عسکرو ټیشو پیپر نه پاکوم. په دې ویاړ کوم چې د دې ترڅنګ چې یو غریبکار افغان یم، د دې ولس د خدمت دپاره مې مټې رانغاړې دي. په اروپا کې مې سکچویان په سوریه باندې ننویستلي دي. شرم وکئ، خجالت وباسئ، بې غیرتو. په خدای چې د تا په ځای وای ما به نن ټیکری په سر کړی و. وشرمېږه چې لایو بحثونو ته هم راځې، مخ نشي ښودلی کم از کم. یا به د سر د سپي وي یا به د خره سر وي. که انسان یې نو راسه که نه، په ټول هر څه د تا په لاس کې د مخ راته وښیه، راس بیا هم چانس در کوم، مخ وښیه. ټیکری خو ته په سره یو افغانۍ راته وښیه، ځه یو لوټ د افغانۍ راته وښیه، ځه. زه د دې خلکو مخکې له جینه یم خوځېدلی، دې جب نه درته افغانۍ راباسم. ټول جب مې وګوره چې یو لوټ پکې د بل هېوادو بالکل بیا مجرم راواخله. بالکل مخ دې وکړه، یو لوټ وکړه، د تکۍ یار شئ. نو ته خو چې مخ نشي ښودی، دا خو چې لږ نو سوال خو ما درنه غوښتنه کړې چې 10 افغانۍ دې له جبه راوباسه، یو لوټ د افغانۍ له جبه راوباسه. اول خو پوښتنه ما درنه کړې، بیا هم 15 دقیقو پورې وخت در کوم، که د 10 یو لوټ د افغانۍ راوویسته بیا هم ما بایللې تا ګټلې ده. بالکل بس دغه ده. نه لایب خپرونو ته راځم، نه میډیا ته، بس خاموشي د تاسو په ملاتړ باندې درېږم. بس همدغه ناروا حکومت ته روا وایم لکه تاسو. خو یو لوټ د افغانۍ راوښیه. زه ستا دښمن یم. کښېنه لیونډرته. جنرال مبین ډېر بې غیرته دښمن لري. جنرال صاحب مات شو. هدایت صاحب مات شو کنه. بس ده مات شو. جنرال صاحب بالکل همسایگان له افغانان نسو سره په دې خارجي هیواد کې دي چې نږدې یو د همسایه نسو سره چې افغاني له سره او دا لنګر نه وي ناشتي ما ته وای پاکستان چې شتوي جنرال راویا په سره خاور مې په لاس کې د نر غوندې په خپل ولایت کې ګرځم. والله کوم څوک ولا څوک چې شاتو ورسترګې په باندې باسم اور مجاهدین دي الحمدلله، غازیان دي، اتلان دي، هلمند ته راځي، قندهار ته راځي، د کابل د دفاع اوس د زړه د زله بې سامانه دفاع وزیر سره په دفاع وزارت کې یو ځای خبري کانفرانس ورکم. خو راسه نو که غیرت لري، وجدان لري، راځه دا د اگر که زه طالب نه یم خو من حیث یو افغان راشه که نرې د طالبانو ساحې ته راشه، چهارسیاسي د کابل دروازه ده دلته راشه، ځه ما د هغې ولسوالۍ ته راشه، پل قنداري او دغه ځایو ته صفې څنګ دغه منطقو ته راشه چې سترګې دې در باندې باسم که نه په دغه لار که نرې تېر شه، ځه تر خوست نه پورې د ولدا او که دې غوسه راوستله زم سبا خبري کنفرانس په ارګ کې ورکوم. قطب صاحب د قنداریانو یوه خبره ده، یا مړ یا پړ. دا قنداریان چې دا مړ او مات ګوره، قنداریان چې دي دوی مړ او مات یو بولي که نه. هغه سکاټ میلر چې مردار جنرال رازق ته مردار که بیا د خلکو ګیله کوله چې دا میلر یې ولې ونه ویسته، بیا هلته چا ورته ویلي چې قنداریانو کې متل ده چې مړ او مات یو شی دي. نو هغه بیا یو چا ډېره ښه هغه پې باندې کړې وه، یو چا خر هغه خوړلی و، زمري خوړلی و. نه سهار راجګ سوی ډېر سخت یې زړه، نو د بل ورته ویلي چې ولې زاړې زوی دې مړ نه شه، د خلکو زامن مري، بچي یې مري، نه زاړي او ته په یو خره زاړې. وایي په دې خوړلي نه یم کوم چې بیا د بي د ما په دا بل خر یې خوړه و، د بل ورته که ته څومره غول به یې له ډاره کړي. نو سکاټ میلر وایي که مړ نه سو نو هغه د چا خبره تشه او دسماته یې خو به یې کړی. نو دا یې غریب هم که لوټ یې ونه ویسته، اوس هم تلاشي واخلئ څنګ کې ملګري که څوک یې ویې ګورئ امتیاز یې خو به یې کړي. زویه ته په خپله او پاکستان خدای دې غرق نه که پاکستان ما په دې خپل ژوند کې لا لیدلی هم نه ده چې کومې خواته پروت ده. هرات سره یې باډر ده که بدخشان سره. پاکستان لیونی لا خو جنرال صاحب ګوره دا خپل مخ دی تو ښکاره کړي دي، نو دا هغه 15 دقیقې هم پوره خپلې کېدی شي کوم لاسو لوټ یو افغانۍ لوټ یې پیدا کړي راوښیه، لوټ راوښیه، د افغانۍ لوټ راوښیه صوبړ خانه کنځلې کوي. ته بیا کړلی جنرال صاحب دښمن سودا دی. دا قسم په خدای که شرم لري، نه شرم شته پکې نه حیا شته، دا څومره بې غیرته سړی ده. په والله بالاساس دومره خبرې سپي ته وکړي. ما نن درتېري شاهین صاحب چې په یو کس به ریکارډ جوړوم چې هر یو ملان دی که خدای راته وشرم. جنرال صاحب حکمت درته ښیم، جنرال صاحب حکمت د دې درته ښیم چې دوی زموږ پیج را ختم کړي، موږ بل پیج ته رالو، دوی 100 وارې شرمنده سول او ما سول او ذلیل او خوار سوله. دا د خدای پاک یو حکمت و. ګوره څومره ښه خبره مې ورته وکړه
یو لوډ دي د افغانۍ راوښي هدایت صاحب دغلته ټولو خلکو مخکې توبه هم بسم بخښنه م غواړم چې یاره ما څه کړي بد مې کړي دي یو لوډ دي راوښي چې هغه هم نشي ښودلی نو بیا خو نو د دې نه معلومیږي چې دا چېرته سوسیال خور ده کوم اروپایي ملک کې به سپي مینځي یا به تشنابونه مینځي یا به د مریضانو پیمپرې څه شي د هغه نوم یې نوی نوم یې څه شی ده شاهین صاحب نرسري هوم نرسري هوم کار به کوي دا نرسري هوم د تاسو ته معرفي کوم دا د کورونا نه پاس نوی مسلک د خلکو پیدا کړی دغه مریضان چې په دې بېادبي د ما په د خپلو پیمپرو کې مردارۍ وکړي بیا هغه دوی پاکۍ ډېره ښه تنخوا ورکړي اوس هغه کار شروع کړی چېرته به نرسري هوم کې لګیا یې سپین ګیري به صفاکیر راغلی دلته د غره تې ویستلي پاکستانه راغلی دا د دوی خبره ده راسه خبرې وکړه وروره ویسټ انډیز نه راغلی یم او کله ساوت افریقې نه راغلی یم او کله کوریا نه راغلی یم کله افغانستان نه خو راغلی یم دغلته د کمرې په مخ کې ناست یم خبرو ځواب نه لري جنرال صاحب دا اوس د کندهار د عینو څخه ډېر د حکومت خلک ځي پاکستان کې ځایونه جوړ کړي دي شیان یې رانیولي دي هلته اوس هغه نه ده دا څه ورته وایي هغه ګوګوشتاک هغه د رازق غوژور بېرته د پنچرمینۍ دکان جوړوي انشاءالله العزیز به یې د چرګانو پرکسن به شروع سمه ده جنرال صاحب مغارق نه که لیوانیانه پاکستان کې وشیږي دلته یو کار شروع دی تاجین ته خلکو کاروان شروع کړی شاهین صاحب پاکستان کې مونږ اوسېږو زندانیان ورته دوی راخوسې کړه د پنجاب په نوم باندې چې مونږ وژلو پاکستان کې مونږ اوسېږو طلاقي ته پروتوکول دوی ورکوي پاکستان کې مونږ اوسېږو د عیسی مستنطقین دوی امنیت ملي ته بیایي پاکستان کې مونږ اوسېږو لیکن ښځې اشرف غني جی ایچ کیو ته راولي عجیبه منطق د پاکستان خبر هغه پروتوکول چې ټول کابل مو د پاکستان په بیرغونو لړلی و ولې راشه بچی که د لوټ پیدا کړی ګلببو موبین صاحب امرالله نصالح څومره بې غیرت ورته راخم شوی و څومره ورته راخم شوی بچی دا تاسو د وطن مور د لیکلي دي بې غیرته شی دا وطن مور د لیکلي دا مور د خو د یو سلو یو کم درس ملکونه راغلي و بې غیرته انسانه تا کې شرم شته د بې غیرته نشته پرېږدی لاندې د ناسې خبرې دی ورو انسانیت زده کړي شرافت زده کړي د دې هغه دغه چې د امانه لاندې ده بیا م ورته وایم شاهین صاحب د امانه چې لاندې ده بیا م ورته وایم چې که د 10 افغانۍ یا یو لوټ ده د مور کالي د چا اغوستې دي نو ته بې غیرته یې د مور کالي د خلک درنه وړي دغه چې مانه لاندې ده درته بیا م وایم چې یو لوټ د افغانۍ دې وښي کنې به زه تې به ایسته کړمه زه نشه ښودلی یاره سړی پیشته ته داسې وکړه که په اروپا کې که په امریکا کې د خپل وطن لوټ باید یو دانه وګرځوي داسې ځای ګیرېږي داسې د خلک پارتي وباسي پوه شوې شاهین صاحبه تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ زه یو څلور یو رباعي دوی باندې اورم چې لازمونه موبین صاحب د لیکلي دي په خپل نوم باندې وطن مور ده دا څنګه مور ده چې د مور یو اسناد تا سره نشته چې ته دلته چا ښکاره کړې آفرین د مور اسناد کوي ما لوټي د لوټي د تاسو دغه نوټ څه ده دا اسناد ده دا ولې د نه کوي د کې غیرتي او د رښتیا د افغانستان بچی او د افغانستان ته مور وای د یو نوټ ښکاره کوي نو تاسو نشئ کولی چې په کنځلو موږ شاته لاړ شو کنځلې خیر ته یوه مردګه بخښه غواړم شاهین صاحب محترم دې انسان چیلنج بایلي دې ته په کار دا ولې چې کمزوري کشر انسان دغه سره هم یو لسی یو شلی په جیب کې افغاني دا ظالم دومره وشرمېدی خپل هغه ملګرو کوم چې راسولي ول میسج کې یو چا ورته راواستوله جنرال صاحب چې ځای ورشو وای دا ځای وروښیه بیا به موږ سبا هغې دغه ورسره وکړو د یو مزدلیه نسته یو چا میسج کې ورته ویله په ناڅاپه توګه باندې هغه ځای هم درته نور معلومېدی وای د لمر خطه وخواته نو خدای پاک چې انسان شرموي نو قطب صاحب لمر خو هم د ژاپن نه راخیژي لمر خواته خواته دا مادرز شو تو خدای اینو آدرس ورکړه ووایه چې مثلا د فلاني د باغ سره د فلاني د کور سره فلانی دکان فلانی سرک دغلته داسې دو منزله یا یک منزله کور دا رقم ځای په دغو شاهین محترم چې انسان دومره یو چاته ژوندی چیلنج ورکړي چې دا جنرال صاحب کمره نه ده بنده کړې او ده ته ویله چې فقط یو لسی افغانۍ ښکاره کړه دا ظالم دومره کمزوري لسی هم نه درلودی مخ یې رسۍ ښکاره کوئ حالانکه په اروپا کې اوسېږي
دی بیا دولت ساتي، دی بیا امریکا ساتي، پټ په زیر چودري دا بے غیرتان دا په بار ملک کې په یورپ کې ناس دي، سوسیال خواره دي او درګرده د امریکای او د کاناډا او د جرمني سوسیال خوري او دلته درګرده په موږ باندې پنجابي او د پاکستاني ټاپې لګي. پاکستان کې کوم ناس تم یاستو چې د پاکستان سره موږ اړیکې مو ساتو. الحمدلله په اسلام کې ټول مسلمانان سي دي خويندې ورونه دي، موږ ورونه یاستو. انګريز کافر يهودي د موږ ورور نه دی هغه څنګه موږ ولاړو. شاهین صاحب محترم که ډاکټر صاحب محترم ته وخت ورکړي. مهرباني ګرانه ډاکټر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو زه ډېرې خبرې نه لرم، دغه اولینې خبرې چې د جنرال صاحب وکړې د نن لایفونه بند شول. زه به یو داسې کوچنی انتقاد په تاسو ټولو باندې وکړم چې د لایفو کې ما 3 میاشتې مخکې تاسو ته وویل چې ولې تلویزیون جوړوئ خپل، او د اوس د دغې لارې نه بیا تاسو ته دغه یو پیشنهاد کوم چې خپل تلویزیون جوړ کړئ. تاسو اسلام پال خلک چې دغه تاسو پروګرامونه ووینو موږ ته ډېر خوند راکوي. موږ په شان خلک لرئ، ما په شان 1000 نفره نور هم لرئ. موږ به په جریان د یو میاشت کې $1 میلیون درته برابر کړو. کولی شئ تلویزیون جوړ کړئ؟ د خاص ستاسو جنرال صاحب محترم سوال ته راځي. او موږ به په یو میاشت کې ان شاء الله تاسو لپاره $1 میلیون برابر کړو. داسې تلویزیون جوړ کړئ چې نه دولت ریپورټ کولی شي، نه بل څوک ریپورټ کولی شي، بس شپه ورځ خبرې په کوئ 24 ساعته. تاسو باید په دې باندې افتخار وکړئ. نن هغه وخت نه دی لکه پخوا چې و، نن بل وخت دی. تاسو سره داسې خلک دي چې په هر مسلک، اردو مسلکي، ډاکټر، انجینر، تاجر، ټول تاسو سره دي. تاسو باید کوشش وکړئ چې خپل ځان ته سم ټي وي یا تلویزیون جوړ کړئ، نه دغه لایفونه دغه شیان دغه کړتوپړت. دغه مې پیشنهاد و تاسو لپاره، نور تاسو فکر ور باندې وکړئ. ډاکټر صاحب محترم، یو جهان مننه، قربان دې سمه. د موږ لایف هم د تاسو دی، تاسو دغه نظر هم د موږ نظر دی، موږ نظر هم د تاسو دی. اړیکه چې د یو لاس نه ټک نه کېږي او دغه ته د غونډو پام دی. ان شاء الله تعالی د تا نظر دی، تا مشوره دی، تا د څه شي چې د اوس وي دو ته به وصل په سلو په خیر ستانا مبین نه ته به هم د موږ سره یو ځای. قطب صاحب هغه ورونه چې د لاندې ناست دي دلته متاسفانه استودیو ته نشي خلاص. استودیو ډېره وړه د 10 نفره کې ځایږي. غونډه په دغه رقم موږ تاسو باید دا رقم چې اتفاق لرو په خدای په قرآن دا رقم کامیاب وي. هم دا ستید دي اعلان د ناس وطن اورو مختار تصنع خو چې ګیر کوم دوی سری بده کوم ځاتې ویسه کوم مبین اوره کده بیا اخر دغه دوران شي راځي نشه مبین سره قطب صاحب ایسته کوم څنګه بعض ډیر شانه اور ودر سم خبرې کانځل نه دی ورته کړی بعد هم نه دی ورته وي نه خبرې دا اوري پر پرې دا خبرې دا اوري سم ده زه کینم د وطن سره چې انسان شولې خو مور پلار ته په درد خوري چې خر ویم داس په امریکا په تابانه بار وړي نو چې جان د شکش کوي ورته ایوبی صاحب سلام علیکم بله نه ناصر دغه دا خیر وګورئ پرې خبرې دا وکړي څه وایي کانزل خو تاوه که قربان داشتم تا دید مخ وکه لکه دا مبین خود تا مبین تا اختار ورکو سیده مبین بود درشه مبین سبا تا چوک تا اخشن وکی مبین چا تا وی چه تا ما تا اختار ورکو تا خودی دا قواره وکه چه مبین سبا تا درشی ایتا سر پن مرخطه که مبینی دا زبان قواره ورطه وخیم وطن مبین دراسه دا کنگار بازار تا دا جنت دی کم خره سر وبینی پا جنتگل بازار کی دی کم ستی سر وبینی مخ دی وکه سپایا چه وار درش سبا درتوی چه رازه کنه غیگی نیسی جنگ که چه شای که مخ دی وکه ورته کمزابي کې بیا په ځره کې ته کې انسان مخ دی وکړي انسان چې اختار ورکړي مخ کوي کنه هغه څوک چې اختار ورکړي مخ نشي اتمنه بیا کړل او دا هغه دوه اختار یعنی منه ده یعنی فسخ دغه معنا نه لري خو ته چې اختار ورکړي نری کنه نارینه غیرتی اختار ورکړي مخ خو دی وکړي چې موږ سبا ته وي چې دغه ځوان ولادونه تکړه سړی و موږ په لایف کې اختار ورکړو مخ یې وکړو د موبین والے ورنه راشه اختار دی راکړه حساب د څوک چې سبا د کولنګار بازار دا څنګه اختار کوي او مخ نشکره کوي جنرال صاحب دا مثال لري که څوک تزغل شکنځل کوي په ځغاس یا ایزاک د کار کوي چې مخ نه کوي چې اختار ورکړي یا فایشه دا دوه نفر دي ما زه خو دا فکر کوم راشه کې ایزاک نه نارینه نه غوندې مخ وکړي قرار کینه مردانه وا کنځل ماته سبا ته له خیر سره وګورو راشه
شاهینه ته په لندن کې ناست خپل او زه په لندن کې ناست یم، خو زه هم خیر دی یو 2 میاشتې یا سبا یا بل سبا درشم لندن کې، نر غوندې ناست یم، نر غوندې د لندن نه د خپلو خلکو دفاع کوم. تا غوندې نه یم چې په وطن کې ناست یم مخ دې بیا هم پټ وي روزانه د اخطارونه وکوي. زه خو چې درته وایم چې مخ دې راوکړې انشاءالله ته به وینو سره وکړې مخ زامن د ډیسکو ټیکو کې ګرځي. باور وکړه ما زمان په وطن کې دی بیا دونه بیا کلم ته غوندې زه چې راغلم نر باندې پیسې ګټم زامن وطن کې هر کالم درځم نر باندې تاسو زامن دې پرې کیږي او اختارونه ورکوي په لاګر کې پروت دي سوسیال خور دا موبین دی راولا کولنګار ته سبا ده کې انا وطن ده ایسا که خدا څه بلا به ده دا خو په خدای بيخي بیا ما سره د خبرې کوو چې څه کې شته ډیر کماشل ما ورته وای زه په لندن کې ناستم، زه ډاکټر یم. نه خو بس بیا خلک خر قسم په خدای په لرګي وراچو او دای بلغته واري. دا زه دلته لندن کې ناستم، راشه خبرې وکړه ورته سم خبرې وکړه ځای ما کو او دې د خلاصه کړه لندن کې ناستم. ته تڼه په کوم باندې ګوره تاسو تڼه کې کوم یو غیرت کړی د شنه وستانه ته کوم غیرتی وو او خو بیا قوم ته لا شنه وستانه هم داسې بی غیرت انسان ولکته چی خو تم دا مغه شنه بس کمره د خلاصه شاهین صاحب دا ډیر کماکل انسان دی، دا په دې نه ارزي چې وخت ورکول شي. دا خلک ته معلوم سو دا اوریدونکو ویني زه خو ساکشیانو ته وایم چې دا سپایم را لېږلی د بیادبي مو چې ریښه صاحب بړستن لاندې اختار ورکوي یو ورځ د بړستن ایسته کو بیا کړه چې سړی دې وویني چې څوک یې. شاهین صاحب دا رقم معمولی خلکو باندې خپل وخت به ضایع نه کړو او خپل موضوع ته ادامه ورکړو. ذاتی بود ایسته که مولار شه وطن د مور دی فقط مور باندې چې امریکا تشنابونه جوړ کړي باولې پکې یې واشه دغه باولې پاکي ښه مور دی د کپنا په مور باندې 250 ملک کته او پورته کې بیرغونه د سبان کړي د لاندې تولاړي وطن می مور دی ته په مور ته توهین کړی دی تا مور ته توهین کړی تا مور ته روزانه سپکه کړی دی تا باندې کړي خدای سم وطن د مور عزت درلود تا په مور باندې 250 ملک نه پورته کارته کول په بګرام کې چې نورابونه جوړ کړي غول کې دي ته په مور باندې تور تناسب د ماته کنځري کې شاهین صاحب یو شعر ورته وایم زه دې خواږه چې دلته اوسېږي او کزیرانه غږ نشته او ما غږ لرئ وایي خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره ای د تورو خاورو لاندې قلندره سر راپورته که ملا محمد عمره سر راپورته که په موږ ختلی لمر دی خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی او تکبیر د تور پټکي ملا محمد الله برادر دی وایي جوګر د بزدل ځوان چې د چا یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي داسې سر دې له تنور ځینې ګزار شي چې مینه د وطن وي هېره کړې مین نه ده که د مینې ټول ګفتار شي دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه نن مو هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي په غلینې ټنډه پریوځي په قار شي د افغان د افغانیت دا علامه ده یرغلګرو ته اغزي وګوځي وخار شي او نرې مه بوله د ښځو په جام ښه دی چې ملګری څوک کافر سره په لار شي او د بادرنګ په څېر به سر قلم قلم کړو د بادرنګ په څېر به سر قلم قلم کړو چې غماز مو څوک د ښکلي کابل جان شي. جزاک الله الله دې وسات مبین صاحب قربان دې سمه واتساپ صاحب کې د اجازه وي ایوبي صاحب ته به وخت ورکړو د ورونو ته بوسینه وروره سلام علیکم ورحمت الله ایوبي صاحب ته وخت ورکړو ورونه ډېر دي خپل خپل لاندې نظرونه ورکړي چې غونډ ورونه راشي سمه ده مهرباني ایوبي صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب ته کتب صاحب ته باسن ورور ته میوند صاحب ته او نیوال صاحب ته بل احمد مبین صاحب ته او خاص کر ستر جنرال بلبل جنرال زموږ د سترګو تور زړه قرار جنرال صاحب ته د زړه له کوم یو احترامات وړاندې کوو نو الله دې وکړي چې دی همیشه دغه سره ته روغ او جوړ وي داسې د مرمۍ په شان تېره. نو مبین صاحب دا ډېر بېغیرته خلک دي الله دې هدایت ورته وکړي هدایت په نصیب نه وي الله دې د هلاک تباه دي کې برباد دي کې. نو شاهین وردک صاحب دا خو ډېر بېغیرتې خبرې وکړې مبین صاحب ډېر ورته وویله چې مخکې ښکاره کړه خو مخکې نسو ښکاره کولی دا مثال یې دی لکه ستاسو د مخې دې حیا وي بېادبي دې معاف کړي وایي خر چې مکې شریف ته بوځي هم هغه خر دی نه انسان کېږي. اوس هم ګوره مبین صاحب څونه چلنجونه ورکړي چې هر ځای کې مې غواړي هلته درځم خو بیا هم د ده سره منطق نه و
بیا هم ولې ستا افغاني ښکاره کړه څنګه مبین صاحب ورته وویل زه افغاني هم در ښکاره کوم خو بس الله دې وشرموي الله دې د قربان شما ایوبي صاحب قربان شما ورونه ډېر دي که اجازه راکوئ د نور ورونو ته هم لږ وخت ورکړئ اجازه راکوئ بالکل اجازه ده وروره بس موږ دغونه خبرې دا شرمېدلي خلک دي دوی ولاکه د مبین صاحب د پښو په خاورو پسې ورسېږي الله دې وساتي الله دې وساتي ښه ایوبي صاحب ډېر وبخښه زه به بل ورور راواخلم بعضې ورونه په خپله باندې قطع کېږي د دې انټرنېټ ضعیف دی دغه ما ګناه نه ده زه غواړم په نوبت راخلم مهرباني میوان صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته میوان صاحب خدای دې راوله الله دې راوله السلام علیکم مبین صاحب محترمه الله دې راوله आवाज مې درځي بله غږ شته دی میوان صاحب आवाज مې درځي شاهین صاحب مته بالکل غږ دی میوان د وروره سلامونه و ټولو انډیوالانو ته الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست بس اوس اونلاین شولم ستاسو لایف ته رالم نو د باندې یم صرف ستاسو سلام ته راغلی یم بس الله دې وکړي ټول جوړ او روغ یاست نو دغه دپاره لاړم چې صرف ستاسو ته سلام در واچوم او دغه د وطن مور چې دغه څو خبرې وکړلې نو زما پیغام ده ته دا دی چې مخکې نه سوی ښکاره کولی نو ته داسې معلومېدلې لکه د ولي شپې ناوې ناوې مونږ د واده په شپه باندې نه ښکاره کوي نو د مبین صاحب ته وایم پر چې د ناوې نوم څه دی دا ناوې وه نه ناوې مخ نه ښکاره کوي نو که زموږ مخ غواړي خو موږ به یې ښکاره کړو مونږ دا ناویانې دي نو ناویانې خو مخ نه شي ښکاره کولی اوله شپه یې نه شرمېږي نو د شرمېږي په خاطر بیا مخ نه سوی ښکاره کولی نو د هغه مې پیغام و الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست اوس د باندې یم کور نه یم بس ټول ته سلام مې ورسېږي خدای په امان وعلیکم السلام الله دې وساته میوان صاحب قربان شمه د ټرمپ زوی راغلی د دا دومره عقل ده څارګره تا ته زنګ نه کېږي دلته لینک ده که انسانیت در کې وي هغه لینک کېکاږه راسه ټرمپ هم درته لرې که موږ د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکړله خپل لاسپوڅی جو بایډن مو د قدرت ګدۍ کې کېنوه اوس له دې نه وروسته نوره مداخله که اوس دفاع وزیر دا هر څه باید د موږ په خواکه باندې شي نو مداخله روانه ده د هغوی انتخاباتي کمیسیون کې مو رایې ګاډې واډې کړلې جو بایډن ټولې خبرې د موږ مني نو په دې وجه غواړو چې هغه راتلونکی ولسمشر څنګه چې هغوی په کابل کې خپل ګوډاګی کېنولی موږ په امریکا کې خپل ګوډاګی جو بایډن کېنولی او نوم مو پېښی د جمدین کوچی وا دې اورېده نو لینک کېکاږه او باره راسه همداسې نه ده شاهین صاحب بالکل بالکل مبین ریښه په نشتو باندې خو نجلۍ هم نشته کولی شي نرشه راشه وغږېږي نجلۍ هم نشتې کوي السلام علیکم د ما هم چشمه کې دي د انډیوال مې هم چشمه کې دي په خیر راغلی شکر د مهرباني وکړه وروره بس ویل د څه ضرورت نه لرم بس د ستا ټلیفون ډېر خوند راکړ همیشه ډېر په اتفاق یوه ګنټه چې هر وخت ستا لایف سټارټ وي چې خامخا وکړو یو ورځ مو نه دي قضا کړی چې بس ستا ټلیفون همیشه انشاءالله مې زه قسم په خدای چې همدغه د تاسو ګوره شاته د ماشاءالله ټول دیني کتابونه کې همدغه د تاسو د طالبانو د دغه مجاهدینو مینې دې ته مجبور کړی چې هر څه کوم چې ځان یو طرف ته کم نه کېږي ضمیر مې اجازه نه راکوي دا د خلکو قدر دا عزت دا مینه چې ما سره کوي یقیني د دغوی مینې زه دې ته دوم مجبوره کړم او انشاءالله ما درته وویل چې خوله مې له خاورو ډکه کړي په اشارو به هم زه دوی نه پرېږدم او یوازینی علاج د ما مرګ ده بس علاج نشته خرڅېږم نه وعده در سره کوم انشاءالله العزیز چې د دنیا ټول سرمایه د ما په دې سټ راته کېږي خرڅ به نه شم او دا مې تاسو سره وعده ده انشاءالله العزیز ډېره مهرباني چې موږ ته مې ټایم راکړې بس موږ هم دا یوه حاجي محمد هاشم ورته به راشو ډېر مهرباني وکړه محمد هاشم ته حاجي صاحب محترمه سړی یم چې په خیر راغلی الله دې راوله مهرباني وکړئ مایک خلاص کړئ السلام علیکم شاهین صاحب تاسو خو ما په جواب مران کو نو مستم وایم تاسو ما څه کوم جننګ راته وی او رابطه سره وکړئ نو خو به هغه انټرنیټ ضعیف دی د اوس هم ګوره زه د خپل آی ډي لینک مې بل مرتم دلته واچو تاسو هغه رانه سوجي ته ګوره دا اوس د تاسو د هغه نه راغلی دی یوټیوب نه زه نشم کولی تاسو د یوټیوب نه لینک پیدا تاسو کوشش وکړئ دلته خپل لینک د آی ډي واچوئ ان شاء الله تعالی دا به قطب صاحب زه ډاکټر صاحب یو ورور د موږ حتما تاسو راپورته کوي بس تاسو سره په ارتباط کې صحیح ده هواره ورځ هم دغه یو موضوع وي خپل د آی ډي دغه طرف د خپل د آی ډي لینک دی دغه ته ویني دغه په هغې کې واچوم دا د موږ بیا راوختی
دا سوي زه نشم راخصه خدای چاته زنګ ووهم. شاهین صاحب محترم د پیام افغان تلویزیون لینک وګوره که د پیدا که چې دلته لایف خپور کو ذبیح الله مجاهد صاحب له پیام افغان تلویزیون سره مرکه لري. سلام علیکم. ملګرو د پیام افغان تلویزیون لینک هر چا را پیدا که راوړي دلته چې دی جنې لایف خپور کو. ستا په ماینه کې غنو مبین ستا په ماینه کې غنو ګوره شاهین صاحب د ورور ته ما پرېږده ته به خور لرې مور به لرې کور به لرې ورېنداره به لرې اوس ته چې ما ته کنځلې کوي تا ته خپله خور تا ته خپله مور مخې ته نه درېږي د الله په ذات قسم درته کوم چې د ما داسې یو بیبي مور ده چې د تعجد منځ والله قضا کوي ته ولې کنځلې کوي د ما مېرمنه داسې یو مېرمن ده چې 3 ورونه یې د امریکایي اشغالګرو په وړاندې په جهاد کې په شهادت رسېدلي ته ولې زما مېرمن یادوې موږ د انقلاب ځپلي موږ ته کنځلې مه کوئ څه ګناه مو کړې څه خطا مو کړې ولې ته خپله خور نه لرې ته مور نه لرې ما ته چې څنګه خپله مور ګرانه ده همداسې د تا مور راته ګرانه ده ما ته چې څنګه خپل د مېرمنې عزت ګران ده همداسې د تا د مېرمنې عزت راته ګران ده زه ولې کنځلې وکړم او ته ولې ما ته کنځلې کوې که حل د مشکلاتو کنځلې وي زه د راجګوم ټوله ورځ ما ته کنځلې وکړه که ستا زړه پې باندې سړېږي زه تا ته بیا اجازه درکوم خو ته لاړلې څنګه چې زه خپلې خور ته خپلې زنانهو ته خپلې مور ته په درنه سترګه ګورم همداسې د تا خور او مور هم ما ته درانه دي د الله په ذات قسم کوم ستا په خور باندې ستا په مور باندې ستا په کور ودان یو درد لورېږي یوه کنځله مې لورېږي چې څوک یې ورته وکړي زه یو افغان یم او مسلمان یم د تا د خور او د تا د مور د عزت د دفاع په خاطر که د ما سر لاړ شي په والله چې زه حاضر یم چې د تا د خور او مور د عزت د ساتلو په خاطر خپل سر نظرانه کړم لیکن ته ولې د ما خور او مور یادوې ګناه یې څه ده که جرم ده او مجرم یم زه یم د ما مور نه ده د ما سپین سرې مور مه یادوه د لارو ته وګورئ کنځلې مه کوئ دا د حل لار نه ده ډېر درد ما ته په دې باندې راځي ما مړ کوي خو د ما مور مه یادوئ حلال مې کوي ما ته مور مه یادوئ د ما مور ما ته ډېره ګرانه ده ما ته مې مور په هر مانځه کې دعا کوي د ما مور ولې یادوئ الله مو په ژبه کې دانه وخېجه ولې جنرال صاحب ډېر وبخښه الله تعالی دې بس دا خلک د بار کې کنځل کوي او بل د جنرال صاحب لینک مې واچوئ قسم مې د خدای د داسې یو غیرتي شهیدانو خور سره ما واده کړی چې 3 ورونه شهیدان شوي دي د هغه په زړه به څومره دردونه همدغه اشغالګرو شهیدان کړي ته ولې ورته کنځلې کوې زه د داسې یو مور زوی یم چې هغه ورور نه لري یوه اسره یې همدغه زه یم یو مې ورور ده ته ولې کنځلې کوې همدغه انقلاب موږ نه پلار اخیستی ده موږ مور په ډېر باندې کړي یو اسلامي تعلیم یې راکړی دی اسلام سپېڅله اتلانو مینه یې په زړه کې راته اچولې دا د موږ مور کړي دي مور ما ته کنځلې نه دي ښودلې مور ما ته د مدرسو توهین نه ده ښودلې ما ته د علماو مینه په زړه کې رااچولې ده وخت چې د ما مور ورور نه درلود دا به څومره کړاوونه په دې انقلاب کې تېر کړي وخت چې د ما مېرمن د 3 شهیدانو خور د هغه به څومره اوښکې تېر کړي ته سپی راسې لکه سپي غوندې دلته وغپېږې ته خپله خور نه لرې مور نه لرې کور کې مو زنانه نشته له یو ښځینه نه یې پیدا ولې جنرال صاحب محترم الله تعالی دې دا خلکو ته هدایت وکړي هدایت په نصیب نه وي د مځکې د سر څخه ټول کې بل شی به دا وایم جنرال صاحب که څوک مور خور لري او پر هغه باندې غیرت کوي هیڅکله مش کنځل باندې به افغانستان میریزه به دامان از اینا میفته آرای مردم دزدیده میشه هر چیز برای در افغانستان دزدیده باید شود برای دزدی داخل افغانستان میشه که برای خیر مردم به کار برده شود قصب صاحب مهربانی تاسو وایي زه به دا بیا پاسته باشم یا حق زن در افغانستان واقعا قطب صاحب مهرباني وکړئ نو جنرال صاحب ما دا ویل چې یو څوک چې مور لري او د مور سره مینه لري او هغه مور سره مینه لري چې ټوله عمر د ده دپاره شپې ورځې سبا کړي دي او په تکلیفو کې راغټ کړي دي او هغه انسان به خامخا د مور سره مینه لري نو هغه هېڅکله بیا د بل چا مور ته ښکنځل نه کوي د بل چا د مور د ښکنځل په وخت کې د خپل مور سترګو ته درېږي نو څنګه به سړی خپل مور ته ښکنځل وکړي که څوک چې د خپل ښځې سره مینه لري د هغه سره محبت لري هغه به هېڅکله د بل چا ښځې ته ښکنځل ونه کړي
څوک ناموس او عزت لري هغه به هېڅکله د بل چا شي ښکنځل ونه کړي. که څوک د خور سره محبت لري مینه لري هغه به هېڅکله د بل چا خور ته ښکنځل ونه کړي ځکه مخ ته خور درېږي. البته څوک چې لږ حیا هم نه لري ناموس باندې هم غیرت نه کوي او پردي خلک ته اجازه هم ورکوي خپل کور ته راتګ ته، دا خلک چې دي بیا د خور د مور د لور د کوروالا د ښځې د دې هېڅ قدر نه لري. بیا نو ځکه د بل چا نه ښکنځل کوي. قطب صاحب سوال دغلته دی غږېږم زه ورسره سوال ځواب زه ورسره کوم. زما مور دلته نه ده راغلې لایف ته، نه د تا مور، نه د مبین صاحب، نه د ډاکټر صاحب، نه هم دا رقم د ملنګ د مینې، نه د مبارز صاحب. خو د موږ ورسره غیرات زموږ سره چې ته سوال ځواب نشي کولی بیا د عادي راولئ چې موږ د عادي سره کینو خدای د خوا نه کړي ما مور ته څه ویلي خو زه در سره لګیا یم زه دې نه غواړم. شاهین صاحب محترم څوک چې خپل مور قدر نه لري هغه به خود بل چا ته ښکنځل کوي. هغه بیا دا نه وایي چې ته څوک یې، هغه د ښځې قدر نه لري، هغه د لور د عادي د ښځو د حقوق نارې وایي. همدا خلک د ټولو ښځې بې عزته کړي دي او ټولو د ښځو حقوق د پښو لاندې کړي دي او د ټولو ښځو زیات ضرر دې خلکو رسولی دي. ښکنځل راسه دلیل ووایه، موږ دغه دپاره ناست یو، که په دلیل کې مات کړو بیا صحیح خبره ده. نو لحاظه خټه خبره دا ده، اصلي خبره دا ده چې دا خلک د ښځې قدر نه لري. زموږ ښځه به یا موري یا به خوري یا به مېرمنې یا به ملوري، ځکه موږ د ښځې د اسلامي اصولو موافق تر ټوله نړۍ کې زیات قدر لرو او در ټولو نړۍ زیاته مینه ورسره لرو. قطب صاحب دا خو ډېره اسانه طریقه ده، زه به هم د دې لایفو ته لاړ شم سوال ځواب ونه لرم. هیڅ تاسو مور، هیڅ تاسو خور، هیڅ تاسو خاندان، دا څه شي دلیل وایي؟ دا د نړۍ یو سیاست دی، څوک چې دلیل ختم سي دلیل نسي ویلی بیا د خپل زړه درد د خلکو د خبرو جواب نه لري، بیا د خپل زړه هغه کم نحوست چې دی هغه کم بدوالی هغه په ښکنځلو کې خالي کوي. زړه یې ډک دی دا په ښکنځلو کې خالي کوي، نور هېڅ شی نشته. شاهین صاحب محترم دا خلک بې دلیله دي، بې منطقه دي، نور هېڅ نه لري. دا نور ورته وخت ورکړي.